دی ګوهر علي ګوهر صاحب دی او زمونږ دا ټول درانه ملګري چې څومره راغلي دي د زړه له کومې نه یو ځل بیا مونږ د دې د راتلو ډېره ډېره مننه کوو د پروګرام باقاعده آغاز د الله تعالی د لوی نوم نه کوو زه خپل درون مشر میا سید باچا ته خواست کوم چې هغه راشي او د قرآن عظیم یو څو آیاتونه تلاوت کړي میا سید باچا صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم څومره ښکلی او ښایسته و د اشنا مخ څومره ښکلی او ښایسته و د اشنا مخ خدای به نه رسي هغه ته د هېڅ چا مخ او دا آسی ساجد به څنګه ورته مخ شي دا آسی ساجد به څنګه ورته مخ شي چېرته هغه حسین مخ او چېرته دا مخ ملګرو د دې دستورې څهره چې د چا په سر ده د چا د کتاب مخکتنه چې کېږي ښاغلی شیرزاده ساجد صاحب چې هغه د سوات د خاورې سره تعلق لري او نن سبا د خپل ژوند ورځې شپې د خپل ملک د خپلې خاورې د هیواد نه ډېرې لرې په یورپ کې په لندن کې سبا کوي زه ښاغلي شیرزاده ساجد صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د مېلمنو تر څنګه په سټیج باندې مخامخ کښېني ښاغلی شیرزاده ساجد صاحب وایي کړم چې ضعیف نو خامخا به مې بخي کړم چې ضعیف نو خامخا به مې بخي او چا چې کړم پیدا هغه بادشاه به مې بخي او یو ګناه مې کړې ده خو حال یې چاته نه وایم یو ګناه مې کړې ده خو حال یې چاته نه وایم او خدای که مې بخي په دې ګناه به مې بخي او آه مې د خولې وځي چې په غوږ مې د چا آه شي آه مې د خولې وځي چې په غوږ مې د چا آه شي او دغه زما وس دی په دې آه به مې بخي او یم ساجد د ښکلو قدردان ښکلو ته ګورم یم پر امید په دې ګناه به مې بخي یم ساجد د ښکلو قدردان ښکلو ته ګورم یم پر امید په دې نگاه به مې بخي ساجد صاحب وایي ژوندون به خاورې کړمه اوښ کې به باران جانانه ژوندون به خاورې کړمه اوښ کې به باران جانانه ستا تور وربله به زرغون کړمه ګلان جانانه او په آینه کې چې خپل زیړ زبېښلی مخ ووینم زړه مې را ډک شي جړه راشي په خپل ځان جانانه او چې پکې وګورم والله راته ښکارېږي پکې د ګل په مخ کې ای زما د ګل په شان جانانه او دلته د مینې په نوم خلک وینې سکي د خلکو دلته د مینې په نوم خلک وینې سکي د خلکو د چا په مینه چې دوکه نه شي نادان جانانه د ساجد صاحب په دې شعرونو باندې اوسو په کتاب د نظم دپاره سټیج ته راغواړم خپل ډېر ګران زلمی رنګین خیال شاعر ملګری چې د ډېر لرې د تخبایي د سیمې نه دلته کې تشریف راوړی دی موږ ډېره مننه کوو یقینا چې هغه ډېر ښه په سوات کې چې کله هم مشاعرې نو د خپلې علاقې ډېره ښه نمایندګي کوي ښه شاعر دی ښاغلی سید قیوم نیکنام صاحب هغه ته خواست دی چې راشي په کتاب خپل لیکلی سید قیوم نیکنام ټولو عزتمندو قدردانو میلمنو ته په جمع سلام علیکم او بیا زه پر علي ناز صاحب زما نوم ډېر په درناوي واغستو نو زه ډېر کمزوری سړی یم خو دوی ډېر خواږه درانه خلک دي نو ځکه ورته مونږ دومره درانه یو خوره دې په هر ځای کړه خوره دې په هر ځای کړه ګام په ګام په هر قدم چغه ستا د قلم چغه ده اشنا د ټول علم چغه خوره دې په هر ځای کړه ستا او زمون چغه کې ښکاره دغه بدلون دی ته غم کړې د جهان مونږ د ځان ته مو ژوندون دی تا نن سبق زده کړو د سبا تا نن سبق واده د سبا په فکر سر شوې مونږ خوب د ناراستۍ کوو هېر کړی مو پرون دی ته هر د ظلم لاس پرې کول غواړې په مړوند کې دشمن دی هر فرعون دی هر امان او هر قارون دی آباد خپل ګودرونه محفلونه حجرې غواړې مونږ هېڅ نه وایو هسې مو سر ایښی په زنګون دی
ته غواړې چې دولت ضرور ولې دلته کې عام کې مونږ خپل ورور د کمره غورځوو چې دا بدلون دی که تا هر څو د وخت یارې که تا هر څو د وخت یارې په خپل همت رڼا کړې مونږ دومره یو بې حسه وینو نه چې سباون دی زمونږ غوږونه اوري زمونږ غوږونه اوري هر سکند نوې غم چغه ستا د قلم چغه ده اشنا د ټول علم چغه خوره دې په هر ځای کړه خوره دې په هر ځای کړه ګام په ګام په هر قدم چغه ستا د قلم چغه ده اشنا د ټول علم چغه ستا چغه ترجمه ده د دې وخت د ډېرو زړونو ستا چغه به یو لیک شي د دنیا په تاریخونو تا چغه پوښتنه ورته په داسې انداز وکړه چې خامخا به ویښ شي او د خلک د خوبونو د دې دور اصلاح که مونږ وکړه نو کار سم دی راتلونکو ته به پاتې شي نشان زمونږ د پلونو د جنګ خلاف چې جنګ وکړو هله به امن راشي د امن سره جنګ کوو اخته یو په جنګونو د یو اسره مو پرېښې ده د ډېرو په اسره یو په خپله خاورې غږوو په خپلو ارمانونو تور سپین نه معلومیږي دا آزاد دی که نظر دی بدل بدل رنګونه یې پراته دي په مخونو دا ستا ګوتو کې وکړه دا ستا ګوتو کې ستا سره نن وکړه دا ستا ګوتو کې ستا سره نن وکړله قلم چغه ستا د قلم چغه ده اشنا د ټول علم چغه خوره دې په هر ځای کړه ګام په ګام په هر قدم چغه ستا د قلم چغه ده اشنا د ټول علم چغه خوره دې په هر ځای کړه را یو ځای ستا چغه هم د زړه ده هم د خیال هم د ضمیر ده ستا چغه ځان نرم لري ستا چغه د تحریر ده مونږ هیڅ نه وایو هیڅ نه کوو هیڅ کولی نه شو زمونږ دا خاوره څومره د ناراستې د خنبیر ده تا یو ځای را یو ځای شئ د یو بل قدر وکړئ دا دې ووایې تا دا چغه وهلې په باچا او په فقیر ده همت او اتفاق او سړیتوب ورله پکار دی سیالي د دې دنیا سره پر یاد او نه په ویر ده چې دا د بدنیتو دیوال زمونږ نه راچاپېر وي بیا هره ناکامي زمونږ لیکلې په تقدیر ده تر اوسه مونږ ته دا معلومه نه شوه ای ملګرو چا دلته بنده کړی دروازه په کوم زنځیر ده نیک نامه ولې نه اوري نیک نامه ولې نه اوري یو ادم د بل ادم چغه نیک نامه ولې نه اوري یو ادم د بل ادم چغه ستا د قلم چغه ده اشنا د ټول علم چغه خوره دې په هر ځای کړه